د دری مورچل سیریال اداکار جلیل کسکین د ژوند په اړه لنډ معلومات. ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د جلیل کسکین د ژوند په اړه لنډ معلومات درکړم. نو د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ او که تاسو د ده مینوال یې نو دا ویډیو در سره ضرور شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایم چې د ده پوره او اصلي نوم ارتوګرول سکر دی. د اګست 25 په 1970 کې د ترکیې په سیواز کې پیدا شوی دی چې په 2022 کې یې عمر 45 کاله دی. د خپلې لومړنۍ زده کړې په اسکیشیر لیسه کې ترسره کړي او په انکره کې د هاکټیپ پوهنتون څخه فارغ شوی. دی په لومړی ځل په 2015 کې فلمي نړۍ ته راغی او په فلمونو او سریالونو کې د کار سربیره په هاکټیپ پوهنتون کې د یو استاد په توګه دنده هم ترسره کوي. ملګرو د ده د ویښتانو رنګ نسواري او د سترګو رنګ یې تور دی. وزن یې 72 کیلوګرامه او قد یې 150 سانتي متره دی. د خوښې کارونه تدریس او مطالعه کول دي. ملګرو ارتوګرول سکر 2 ورونه لري او پلار یې وفات شوی. په 2014 کال کې د بیرسیک هریا سره واده کړی چې یو زوی هم ترې لري. ملګرو ده په ټولو 15 سریالونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور سریال یې بیا د دری مورچل دی. ملګرو دی اوس مهال د ترکیې په استانبول ښار کې ژوند کوي او هلته پوهنتون کې د یو استاد په توګه دنده ترسره کوي. ملګرو دی د سریال یوې برخې جوړولو په سر 10,000 لیرې اخلي او د ده ټوله سرمایه 2.5 میلیونه ډالر ده چې تقریبا 214 میلیونه افغانۍ ترې جوړیږي. ملګرو که دې ویډیو 10,000 لایکونه واخیستل نو د ډاکټر په ژوند هم ویډیو جوړوم. او ملګرو دی تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم پیدا کوئ کې دا دی. او دا د 2022 کال نوي انځورونه هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې دا وه. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور وایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.